رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواذعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درنو معزز دوستانو، پدین مینو مؤمنانو رونو، اللہ عز وجل فقرآن عظیم شان کی فرمائیلی دی چې اے انسانانو، په تحقیق سره موږ تاسې پیدا کړي یاست له یوه نر او له یوې ښځې. د انسانانو تر ټولو لوی او اول پلار هغه حضرت آدم علیه السلام دی، او په زنانو کې د انسانانو اوله مور دا سیدتنا حوا رضی الله عنها ده، د حضرت آدم علیه السلام کوروالا او د ټولو انسانانو مور. الله عز وجل فرمایلی دی چې ما تاسې پیدا کړي یاست له یوه نر او له یوه ښځې، وجعلناکم شعبا وقبائل لتعارفوا، او بیا ما تاسې قبائل او شاخونه قومونه دا ګرځولی یاست. دا ستاسې قومونه او شاخونه، دا ستاسې پښې، دا صرف د تعارف دپاره دي. لتعارفوا، چې تاسې یو بل سره وپیژنئ، تعارف مو حاصل سي. په دې کې د انسانانو و کمال و عظمت و شرافت، د انسانانو علوي تکبر ته الله عز وجل لاره نه ده پیدا کړې. الله عز وجل دا موږ ته نه ښیي چې تاسې دا قومونه یاست، فرقې یاست، ډلې یاست. دا د عظمت او د کرامت په وجه باندې، بلکې د انسانانو ټولو وجود له یوه مور او له یوه پلاره سوی دی. نو ځکه د یوه مور اولاد هغه په خپل مابین یو پر بل باندې د نسب په لحاظ باندې بهتري او عزت او لوی قدردانه لري. الله عز وجل د خپل حکمت مطابق بعضی قومونه عجب ګرځولی دي، بعضی قومونه عرب ګرځولی دي. بعضی قومونه الله له مخه پیدا کړي دي، بعضی وروسته. بعضی قومونه ډیر دي، بعضی قومونه لږ دي. خو د ټولو د قوم د پښې قبیلې ګرځول الله عز وجل وایي د تعارف دپاره دي، صرف یو د بل معرفت ورباندې وسي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین انسان په تاسو کې هغه څوک دی چې د الله عز وجل څخه بیریږي، تقوادار وي، د الله خوف یې په زړه کې وي، د الله او د الله د رسول د اوامرو اتباع کوي، د نواهیو څخه اجتناب و پرهیز کوي. حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان الله اوحى الی ان تواضعوا، الله عز وجل ما ته وحی کړی ده د دې د تواضع د عجزي وحی الله عز وجل ما ته کړی ده. حتى لا يفخر أحد على أحد،
په انسانانو کې به یو قوم و قبیله پر بل قوم و قبیلې باندې فخر نه کوي. تفاخر د حرام دی. ولا يبغي احد على احد، یو قوم به پر بل قوم باندې بغاوت نه کوي، سرکشي به نه ور باندې کوي، تجاوز به نه ور باندې کوي، ځکه الله عز وجل د قومونه صرف د تعارف دپاره پیدا کړي. نور ټوله یو نسل دی، یوه قبیله ده، د یوه مور و پلار اولاد دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دې ښکاره پیغامه سه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له دې عظیمه پیغامه سه موږ ته یو ډیره مهمه خبره په لاس راله. هغه دا ده چې صرف د قوم په لحاظ باندې انسان ته الله شرافت نه ورکوي، حتی در داسې اندازې که یو سړی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له قوم وي، یو سړی عرب وي، په عربو کې قریش وي، په قریش کې حشمی، خو دغه انسان قدرمن و عزتمن هلته ګرځېدلی سي چې ایمان راوړي او در ایمان وروسته نیک اعمال ترسره کړي او د خپل رب او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړي. او دغه سړی نسی کولی چې صرف د خپل قوم په لحاظ باندې، د خپلې قبیلې په لحاظ باندې، د خپلې پښې په لحاظ باندې پر یو بل چا باندې ځان افضل او بهتره وبولي چې زه خو نو درته ښه یم ځکه زه پلانکی یم یا پلانکی پښی والا یم یا د پلانکی قوم والا یم، ته هغه نه یې. زموږ او ستاسې په زمانه کې چې انتهایی د فساد اهل د زمانې کې فساد ډیر دی، په خلکو کې بدعات و خرافات ډیر دي، ډیر خلک دا کوشش کوي چې پر ډیرو قومو باندې ځان صرف په دې خاطر باندې افضل وبولي چې زه عرب یم، او ډیر قومونه بیا دا کوشش کوي چې پر نورو قومو باندې ځان افضل په دې خاطر باندې وبولي چې زه قریش یم، او بعضې قومونه بیا داسې دي چې هغه د حاشمي په نامه باندې یا د سید په نامه باندې بیا کوشش دا کوي چې پر نورو قومو باندې ځان افضل او اعلی او بهتر وبولي چې زه قریشي یم، حشمي یم، سید یم، نو زه در دا نورو بهتره یم. لیکن د اسلام مقدس دین دا ځای موږ ته نه دی ویلی. د حشمي قریشي د حشمي انسان چې مؤمن وي، نیک عملي، دیندار وي، دا یقیني خبره ده چې د دې انسان قدر او عزت د الله د رسول د خاندان په خاطر باندې، د دغه انسان قدر او عزت کول دا په دې باندې الله جل جلاله راضي کیږي، او په دې باندې الله عز وجل مؤمن مسلمان ته د دغه محبت د آل رسول د محبت په خاطر باندې مؤمن ته الله اجر او ثواب ورکوي. خو هرگز هیڅ کله داسې نه ده چې یو انسان د الله او د الله د رسول مخالف وي بیا به هم د ده اتباع کیږي یا به د ده ملګري کیږي یا به د ده قدر او عزت کیږي چې ځکه دی هاشمي دی. که چا دا خبره درته وکړه په دې پوه سئ چې دا دجالین دي، کذابین دي، د الله د دین دشمنان دي، د الله دین تحریفوي. د الله په دین کې د چا مراد نه کیږي. په بخاری شریف کې یو روایت تقریبا 6 واري یا 9 واري ذکر شوی دی د سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی الله عنه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بهترین ملګری دی، په دنیا کې ملګری وو، په قبر کې هم الله ورسره ملګری او په آخرت کې به هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری وي. د 10 مبشره وسدي او د ټول امت اتفاق پر دې باندې دی چې د ټولو انسانانو کې بهتر انسان د لوړې مرتبه او د لوی اجر او د ثواب خاوند چې دی هغه امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله عنه دی. د او د سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها په یو شرعي مسله باندې چې اجتهادي مسله و شرعي مسله و د دوه د هغه خوا سره بد سوي او بیا د قسم ورته کړی چې قسم می دی د الله په ذات چې در خپل قریبانو در خپل رشتو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم رشتہ ډیر ربانی ګرانه خود الله دین د الله په دین کې چې ماته څه معلوم دي د الله در دین نور تیریږم. مقصد دا دی چې مؤمن په دې باندې پوي چې شرافت او عزت الله عز وجل په قران عظیم شان کې مشترک خلاص کړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین انسان د الله په نيز باندې عزتمن انسان هغه څوک دی چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي.
نو که چیرې یو سړی چې د هر قوم سي لکه مثلا زموږ استاد چې په قومو کې میاګان سته، اخونزاده خیل سته، سبزاده خیل سته او نور داسې بزرګان خلک یې په پلرو په نیکهګانو کې تېر سوي، بیا اولادو ته خلک په درانه نوم باندې وایي. نو هېڅکله داسې نشي کېدلی چې یو سړی دی د الله او د الله د رسول مخالف وي، سنت طریقه دې پرېښي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارې دې پرېښي، عزتمند دي د الله د دین په لحاظ باندې، نه داسې نشي کېدلی. او هېڅکله د هغه سړي اتباع او ملګري دا جایز نه ده چې هغه سړی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ادنا سنتو مخالف وي، د ادنا سنتو تارک وي، د هغه سړي ملګري، د هغه سړي سره تلل، د هغه سړي یاري دا یقینا د جهنم لاره ده و جهنم ته روان یې. خو خلک دغه نومان دا خبرې خلک صرف او صرف د دې دپاره کوي چې دنیا پر ځان باندې راټوله کړي او په دنیا کې څنګه مال او دولت او پیسې پیدا کړي، څنګه خلک د ځان دپاره غلامان د مریدانو په شکل کې جوړ کړي، بیا د خلکو ته دا نومان استعمالوي. دا زموږ او ستاسې د اصطلاح مطابق دا لیبلې پر ځان باندې لګولی چې زه د پلانکي قوم یا قبیلې سړی یم، په زما نو کار څه کول پروا نه لري. نه د الله دین دا رقم نه دی. د الله د دین د الله په دین کې دا یو قانون دی. دا قانون که حبشي عملي کوي بس بهترین انسان دی، که هشمي عملي کوي بهترین انسان دی. که چیرې یو حبشي چې هیڅ قوم و قبیله معتبره قبیلې والا نه وي، هغه راولاړ سي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت و اتباع وکړي، دا بهترین انسان دی. څوک وایي؟ د الله قرآن وایي. او که چیرې یو سړی وي بهترین قوم والا یعنی زموږ او ستاسې په اصطلاح باندې یو لوی شیخ صاحب وي، یو لوی مولوي صاحب وي، یو لوی مفتي صاحب وي، لوی عالم وي، خو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت یې وکړي، موږ به څه ورته وایو؟ موږ به ورته وایو چې ستا بس دغه ګمراهي بس ده. ځکه قرآن دا وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله جل جلاله وایي دا زموږ د رب فیصله ده چې بهترین انسان په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه څوک وي د الله څخه بیریږي. څه معنی؟ یعنی د الله او د الله د رسول لاره یې خپله کړله، د الله او د الله د رسول لاره چې چا خپله کړله د بهترین انسان دی. او که د الله او د الله د رسول لاره چا پرېښوله، اوس نو زه وایم چې یار زه خو مفتي صاحب یم، مت خو نو پروا نه لري، دا پلانکی ګناه کوم پروا نه لري، دا پلانکی ناروا کار کوم پروا نه لري، لږ سود کوم پروا نه لري، ظلم کوم پروا نه لري، خلکو ته ښکنځل کوم، خلک سپکوم، بې عزته کوم پروا نه لري، نو زه خو مفتي صاحب یم، خو ما خو علم کړی دی، زه خو ملا صاحب یم. نه 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 زما وروره، دا زما دپاره تر ټولو لویه ګمراهي دا ده چې زه یم مؤمن مسلمان یم، خو د خپل رسول د قول او د عمل مخالف یم. د هغه عالم او د هغه شیخ صاحب د هغه مفتي صاحب دا لویه ګمراهي بس دغه ده چې دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قول او د عمل مخالف دی. قول او عمل به موږ هلته بهترین کسان یو چې کله الله جل موږ الله راضي کو، یعنی د الله قول ومنو، او هلته موږ بهترین کسان ګرځېدلی سو چې موږ د الله د رسول قول ومنو، یعنی د الله د رسول لاره خپله. کوم په دغه دوو لارو کې یوه لاره چپه وه، زموږ ګمراهي او نارواوالی، زموږ بېدیني بس دغه ده. اوس که یو سړی راولاړ سي، یو لوی شیخ وي، لوی پیر وي، مشهوره پیر وي، په لکونو مریدان ولري، اوس هغه سړی دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د یوه سنت مخالف دی، د یوه سنت تارک دی. یو سنت موقع دی پرېښي، مثلا اسانه مثال به زه دا وایم، لمونځ په جومات باندې نه کوي. نو دا سړی چې دونه بزرګ وي چې بیخي د شپې هغه د امیانو پر چم باندې د شپې الوزي اسمانو ته، د ورځې ټوله ورځ عبادت کوي، لیکن د ده بزرګي نه ده، دا استدراج دی، دا نوره بېدیني ده، دا د الله تبارک وتعالی له طرفه نور و ګمراهي و خواته ورپورېول دي، د ده دا بزرګي نه ده. ځکه بزرګ هلته سړی کېدلی سي، نیک هلته سړی کېدلی سي چې د ده عمل د ده خبرې د قرآن سره برابر. قرآن خو زموږ قانون دی، موږ ایمان ورباندې راوړی او موږ پر پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته څه ویله؟ زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم قول څه دی؟ زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې تاسې هلته معتبره یاست چې قول و عمل مو زما له قول او عمل سره برابر وي. ځکه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان الله اوحى الی ان تواضعوا. الله عز وجل
ما ته وحی کړې ده د تواضع د عاجزي تکبر به زه نه کوم. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅکله چاته نه دي ویلي چې ته څوک یې زه وګوره ته وګوره. په ټوله زندګي کې 23 کاله د نبوت د پیغمبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم تېره سوې ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مو چاته دا نه دي ویلي چې ته وګوره زه وګوره. زه پیغمبر یم ته عام سړی یم، نه دي ورته ویلي، څوک یې نشي ثابتولی. نه امیر المؤمنین ابوبکر ویلی دي، نه امیر المؤمنین عمر ویلی دي، نه امیر المؤمنین عثمان ویلی دي، نه امیر المؤمنین علی رضی الله عنه ویلی، نه سیدنا حسن ویلی دي، نه سیدنا حسین، نه سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا خبره کړې چې زه خو نه وګوره ته وګوره، زما قوم وګوره ستا قوم وګوره. دا خبرې نشته، دا په اسلام کې دا خبرې نشته. کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوي بهترین عزت دی چې الله تبارک وتعالی چاته ورکړی. لیکن کله شرط دا دی چې ته به د الله او د الله د رسول پر لار روان وي. د الله او د الله د رسول لاره به دې خپله کړي. تاسې ګورئ په قرآن کې الله جل جلاله یو څه کسان داسې یاد کړي دي چې الله په نامه باندې یاد کړي دي، او الله رب العزت د قهر او د غضب کلمات یې د دوی په باره کې ویلي. یو په هغو کسانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي. ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي. الله جل جلاله څه وایي؟ تبت یدا ابي لهب وتب. دا د هلاکت، دا د قهر د غضب کلمات چې د ابو لهب په باره کې الله جل جلاله ویل. دا ولې؟ لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښې وه، طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښې وه. د مؤمن دپاره اول وار الله عز وجل وایي اول شرط د مؤمن د یو انسان د کامیابي دپاره ایمان دی. در ایمان وروسته الله تبارک وتعالی ټوله قرآن تاسې وګورئ، در ایمان وروسته به الله وایي وعاملو الصالحات، نیک اعمال. نیک اعمال، نیک عمل زه ښه یم که به ته راشه یې. یا نیک عمل هغه دی چې الله او د الله رسول یې وښیي چې دا کار کوه دا مه کوه. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ژره پرېږده دا نیک عمل دی، بس خبره خلاص شول به دي. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړله دا بس نیک عمل دی، په دې خبره خلاص شول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسواک وهي بس دا نیک عمل دی، په دې خبره خلاص شول. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ویل چې مې کوه بس بله خبره خلاصه شوله. ته اوس نشې کولی چې بیا له ځانه بزرګۍ شروع کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله عز وجل واوحي الي ان تواضعوا، التواضع خلق الاكابر من الانبياء والصالحين، وذلك بان يستشعر المؤمن عجزه وضعفه امام عظمه الله وجلاله فلا يتكبر على احد. د الله جل جلاله چې موږ ته دا وایي چې تکبر مه کوئ، یو پر بل لویي مه کوئ. دا ځای موږ ته ښیي چې ګوره چې تر خولې دې دا راونهځي چې زه خو مولوي صاحب یم ته پلانکی صاحب یې، زه ملا یم ته امي یې. دا خبرې به نه کوې. و دا ځای دی. الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د عالم قدر نه کوي هغه زموږ څه نه دی، څوک چې د سپین ږیري قدر نه کوي هغه زموږ څه نه دی. حتی په یو روایت کې راځي چې څوک د علماو او د سپین ږیرو خلکو ته په کمه سترګه باندې وګوري دا علامه د نفاق ده، چې په دې سړي کې نفاق دی، منافقت دی. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم به په ټوله زندګي چاته دا نه ویل چې زه څوک یم ته څوک یې. دا خبرې نشته په اسلام کې. اسلام کې ایمان او نیک اعمال. که تا ته الله جل جلاله بیا علم درکړي د علم د خپل اجر دی، که تا ته الله جل جلاله نور تقوا درکړي د دې د خپل اجر دی، که ته الله جل جلاله په یو نیک خاندان کې پیدا کړی لکه بني هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان، دا یو سعادت دی الله تبارک وتعالی ته درکړی دی. دا قدرتي برخې دی الله درکړي د په دې کې تا سره څوک سیالي نه کوي. دا رقم د مؤمن د ایمان علامه به دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره د بني هاشم سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر محبت کوي. لیکن چوکاټ معلوم دی چې د الله او د رسول د قانون مطابق که بني هاشم و سید و اوس دا لکه زما خوری دی، دا موږ تقریبا 6 دوستۍ د سیدانو سره لرو، هاشمیان دي سیدان دي. نو د بني هاشم سره د بني هاشمي قدر کوم، لیکن په چوکاټ کې د چی شي د اسلام د الله دین به نه ورته پرېږدي. د الله د دین مخالفت کې وکړي داسې به پرېږدي ورته ځه الله دې مل قدم له ولاکت سره واخلي. ولې موږ مسلمانان یو، موږ دې دپاره د بندګانو عبادت الله نه پیدا کړي، خپل عبادت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چاته نه دی ویلي چې تاسې زما د اهل او زما د خاندان چې که ناروا و که ظالم و که غل و که ډاکو و ته یې په پسې ملګري سي. نه دا اسلام نه وایي موږ ته، دا د اسلام ضد خبرې دي. ځکه الله تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسانان ټوله په تاوان کې دي ما سوا هغه کسان
چې هغه ایمان راوړي او نیک اعمال ترسره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حتی لا یفخر احد علی احد، ای انسانانو پام کوئ چې یو پر بل فخر سره ونه کوي. فخر خو نو دې ته وایي زه عاجز صاحب یم، ته عام سړی، ته وګوره زه د پلانکي قوم یم، پلانکی خیل یم، پلانکی زه یم، د پلانکی د خان اولاد، د پلانکی خان د کورنۍ یم، ته وګوره زه وګوره، دا ته وګوره زه وګوره، بس دغه ګمرۍ ستا بس ته ماله. که مولوي صاحب یې، که آغا صاحب یې، که پیر صاحب یې، که حاجي صاحب یې، که خلیفه صاحب یې، بس دغه ګمرۍ دی، بس چې دا ودې ویله، بس دا خبره ستا دپاره بس ته بالا ګمراه یې، ستا په ګمرۍ کې هېڅ شک نشته. په اسلام کې دا خبرې نشته. ځکه څوک وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا یفخر احد علی احد، یو پر بل باندې فخر مه سره کوي. هېڅ فخر چې دی، فخر حرام دی، دا تکبر دی. ته نسې ویلی چې زه پلانکۍ قبیلې والا یم، زما نسب درته ښه نسب، ته نسې ویلی. ته هلته معتبره یې چې ته دینداره یې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله عز وجل ګوره اول ور الله وایي له یوه مور او له یوه پلار هم پیدا کړي یاست. هېڅ فرق مو نشته، د عربو د عجمو هېڅ فرق نشته. د یوه مور د یوه پلاره پیدا یاست. بیا مې قبیلې او شاخونه صرف د تعارف لپاره ګرځولي یاست چې دا سره معلومه شي چې دا پلانکی د پلانکي قوم والا دی یا پلانکی د پلانکي قوم والا دی. بس دا د پاکستان دی، دا د افغانستان دی، دا د ایران دی، دا بیا د سرحدات خو نو موږ معلوم کړي دي. یا مثلا داسې وطنونه پخوا دا د مدینې منورې دی، دا د مکې مکرمې دی، دا د حجاز دی، دا د شام دی، دا د عراق دی. بس دا خبرې کوي. نور دې دپاره نه دي چې د شام والا چې دی هغه در مدینې والا ډېر افضله دی. نه دا رقم نه ده زما ورور، دا خبرې غلطې دي. ولا یبغي احد علی احد. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بغاوت او سرکشي یو پر بل باندې مه سره کوي، دا حرام دی. یو پر بل باندې ظلم، یو پر بل باندې دا مه کوي. د حدیث شریف روایت مسلم کړی دی. حدیث شریف په شرح کې محدثین لیکي حتی لا یفخر احد علی احد، یو پر بل باندې فخر مه سره کوي. ای لا یتعالى علیه ولا یتباهی بالمکارم والمناقب. یعنی دا معنی یو بل ته ته وایه زه خو نو دی د پلانکي خان د کورنۍ یم، پلانکی زه یم، پلانکی خیل یم، د پلانکي قبیلې سره روان یو، موږ داسې عزتمن یو. دا خبرې دا ستا د بهتري، دا ستا علوه، دا ستا لوی مقام چې ته بیانوې، دا ته بل مسلمان ته نسې ویلی. دا من حسب و نسب، د حسب او د نسب خبرې په حسب او نسب کې ځان پر نورو خلکو باندې لوړ بوله، دا د اسلام څخه ضد خبرې دي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. د صدقې په وجه الله د سړي مال نه کموي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د صدقه چې دی وکړه، د دې صدقه بدله الله تبارک وتعالی ته درکوي، در دې ښه مال الله تبارک وتعالی ته درکوي. د صدقې په وجه ستا مال الله نه کموي. او کله چې یو سړی پر یو چا ملامت سي، د ملامتۍ په خاطر باندې هغه عفو ورته وکړي، وایي ما بخښلی، بس ما معاف کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دې عفو په وجه باندې ته کمزوری نه سوې، کمسل نه سوې، بې عزته نه سوې، نور عزت به الله تبارک وتعالی ته درکوي. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. یو څوک چې د الله دپاره عاجزي وکړي، الله عز وجل به د دغې عاجزي په خاطر باندې چې د الله دپاره وکړه، د خپل مؤمن مسلمان ورور سره الله به نور عزت ته ورکړي، نور به لوړ کړي، نور به قدرمن کړي. حدیث شریف په شرح کې بیا امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي د تواضع عاجزي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په حدیث شریف کې به اوس راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دون عاجز انسان و، دون له تکبر اخلاص و. که په مدینه منوره کې و منځ راغلی وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم در لاس نیولی چې زما کار دی رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم به سره کړلی وای. نبی ورته ویلي چې زه د الله رسول یم، زه پیغمبر یم، زه څنګه له یو منځ سره ولاړ سم، د یو عامې زنانې سره ولاړ سم، د دې د کار دپاره نه ورته ویل. تواضع در ټولو ښه تواضع او عاجزي دا باید چې په امیرانو کې، په لویو خلکو کې، یعنی مثلا د لوی رتبې والا دی، د لوی قدرت والا دی، داسې اوس عاجزي وکړي نو الله تبارک وتعالی په دغه عاجزي باندې نور عزت ورکوي. او یا عالم دی، یو لوی عالم دی، لوی شیخ دی، د بس سپوږمۍ او اسمان ته نه نیولي چې زه خو نه شیخ صاحب یم، زه نو د دې سپین ږیري سړي سره یا د دې هلکه سره یا د دې مسکین غریب سړي سره یا د دې نامعلومه ناولده سړي سره نو څنګه زه ښکته پورته سم. دا عاجزي که تا وکړله، که ته د علم په وجه باندې بیا تا ته الله علم درکړی دی، تا ته الله شهرت درکړی، تا ته الله قدرت درکړی، د دغه علم په وجه باندې بیا هم ته عاجزي وکړه، الله جل جلاله به دې نور پورته کوي. دغه رقم لکه د خپل پلار د اولاده سره. اوس یو سړی دی وایي یاره ته زما زوی یې، زه ستا سره څه ښکته پورته کېږم.
ټیک دی ته پلار یې، تا ته خو دا عزت الله درکړی دی، اسلام تا ته دا عزت درکړی دی، خو ته په دې خاطر باندې چې دا عاجزي دا د الله د رسول خوش عمل دی او اسلام موږ ته دا وایي سړی عاجزي وکړي. له زوی سره ښه په ورون ته دې خبرې وکړه، له د خپل اولاد سره د ده د زړه راز پیدا کړه، د ده اصلاح وکړه، د ده په اصلاح کې ځان ورته عاجزه کړه، کمزوري ورسره وکړه، پروا نه لري ته دې پلار یې نو څه دی. او که ته ورسره په ښکار باندې وایې چې زه دې پلار یم ته مې زوی بس اسلام ما ته حق راکړی دی بلکه مار څه ویل ته کوه، دا تکبر دی. دا هغه اخوت د ایمان او د اسلام چې اسلام او ایمان موږ ته څه وایي هغه دې نه کوي پر ځای، هغه دا د نرمي ده، هغه عاجزي ده، هغه تواضع ده، هغه انکسار دی، هغه سر کښته کول دي. د تکبر ساتکه سجده کوي او د اصلاح کوشش وکړه، خپل یې که محبت ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وما تواضع احد لله الا رفعه الله، نسته یو څوک چې دی عاجزي د الله دپاره وکړي مګر الله تبارک وتعالی به دی د دغې عاجزي په خاطر باندې دی سید دی، د لوړې مرتبې والا دی، د ډېر سرمایدار دی، دی لوی امیر صاحب دی، دی لوی اجي صاحب دی، دی لوی خان صاحب دی، دی د ډېرې معتبر کورنۍ څخه ځان بولي، خو د الله دپاره عاجزي وکړه، الله جل جلاله به د دې عاجزي په خاطر باندې نور رالوړ کړي، نور به عزت من کړي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مدینه منوره کې چې به کله کوچنیانو مخ ته ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم به سلام ورته ویلي. انس رضی الله عنه به دا کوچنیانو الکوان ته سلام وراچوي، بیا ویل وکان النبي صلی الله علیه وسلم یفعله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دون عاجز و دا کوچنیانو ته به ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې کې یو قسم تعلیم هم دی چې دا کوچنیانو سلام زده کړي، بیا هغه ته سلام درشي بیا چې غټان سي دا سلام عادت جوړ شي. زموږ خو لوی سړی چې راوځي مخې دی ترش مخې نیولی ترپ سره تیر شي ورور نه سلام یې نه شي. د سلام یې څه ادب یې که دوه نفر روان و یو به سلام وراچي، که په موټر کې سپاره و هغه به د پیاده خلکو ته سلام وراچي، د لوړې خوا سړی را روان هغه به د کښتې له خوا چې روان د دې ته به سلام وراچي، او کشران به مشرانو ته سلام وراچي. نو لیکن د بعضې خلکو هلته د کوچنیوالي سره د خوراکۍ په سلام نه دی عادت، نو ده ته څه ګیله ځینې کوي، لیکن اصلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب او عادت دا رقم الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دې حدیثو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې موږ نیکانو صالحین کې، الله دې موږ د نیکانو د صالحینو ملګري کړي، د نیکانو د صالحینو په صحبت کې سړی پاته سي، الله جل جلاله د ډېر ګمرایي ساتي او د ډېر لوی سعادت او د نیکبختي برخې الله تبارک وتعالی ودته ورنصیب کړي. دا یو پوښتنه یو چا کړې ده، وایي که چیرې یو سړی د روژې په حالت کې حیا دي ځان انزال کې پر ځان باندې غسل واړوي، دا غسل یې پر ځان شاړولی دی، دا داسې صورت نه دی چې جمعه یې کړې ده، هسې په یو بل ترتیب باندې سړی پر ځان باندې غسل واړوي، نو په دې سړي باندې د دغې روژې قضا او کفاره دواړه ده که صرف قضا ده. دا بدبختي اکثره وخت په ځوانانو کې ډېره وي، نو که چیرې د روژې په حالت کې د فرضي روژې په حالت کې پر انسان په خپل لاس باندې ځان معذوره کوي، په دې حالت کې پر دغه انسان باندې کفاره نسته، روژه یې فاسده سوله، تر اختر د روژې د میاشتې وروسته به بیا خو دا فاسده سوې روژه به راګرځي او په دغه ناروا عمل باندې به د الله تبارک وتعالی څخه بخښه غواړي چې الله ما څونه ناروا کار وکړي، څونه بد کار مې وکړي، الله ته مې په دې باندې معاف کړي. مسله انشاءالله واضحه سوله وه. که سړي په د فرضي روژې په حالت کې به چا پر ځان باندې غسل واړوي په لاس باندې یا په داسې یو بل شي باندې جمعه نه وه، په دې صورت کې د دغه انسان دا روژه فاسده سول، د دغې روژې قضا پر ده باندې لازمه ده، کفاره نسته ورباندې. که نفلي روژه نیولې وه د نفلي روژې هم دغه حکم دی، البته د یو لویه غټه کبیره ګناه وکړله، په دې باندې به د الله تبارک وتعالی څخه معافي وغواړي، او په هغه ورځ باندې هم دا حکم دی چې دی به در ماښام بیا هم شی نه خوري، په هغه ورځ باندې په روژې فرضي روژه کې به بیا هم دا حکم دی در ماښامه به بیا دی نه شی خوري نه به شی څښي، بس خوله به دغه بنده ساتي، د دې میاشتې د عظمت او د روژتیانو د عظمت په خاطر باندې د هغو د قدر په خاطر باندې دا روژه یې فاسده سوې ده، د روژې میاشتې تېره سي، د دغې روژې قضا به راوګرځي او د الله تبارک وتعالی څخه به معافي وغواړي د دې عظیمې او لویې ګناه. دا مسله چې ده رد محتار راخیستې ده، دویم جلد صفحه 399 تبع د سعید کتبخانه، قاضي خان چې پر همیش د هندیه باندې دی، اول جلد صفحه 208 کې دا مسله راخیستې ده.
دا دویمه مسله ده. یو سړی وایي چې زما 2 کوروالاوي دي، زه غواړم د یوې کوروالا مې اولاد شته، د بلې کوروالا مې اولاد نشته. دا مسله ما له مخه بیان کړې ده، خو زما ګمان نه ده ورته رسېدلې. زما 2 کوروالاوي دي، یوه کوروالا مې اولاد لري، بله کوروالا مې اولاد نه لري. دی وایي زه اوس ژوندی یم، جوړ روغ یم، کولی شم دغه کومې کوروالا چې مې اولاد نشته دې ته یو مکان اوس په نامه ور واړوم په خپل ژوند کې. د دغه سړي د دغه سوال جواب دا دی چې یو سړی په خپل ژوند کې چې جوړ روغي د خپل مال مالک دی. که دا مال د ټوله خیراتوي خیراتولی سي، که دا مال ټوله یو چاته ورکوي ورکولی سي، که زوی ته ورکوي، که لور ته ورکوي، که مکان ورکوي، که دوکان ورکوي، هر شی چې ورکوي ورکوي. دته څوک نشي ویلی چې ولې د خپل مال دی، د چا په دې کې څه اختیار دی، څوک نشي ورته ویلی. البته که چیرې د یو انسان 2 کوروالا وي، دی غواړي مکان ورکړي، نو ښه خبره دا ده چې دا بل ته دې مکان ورکړي. د یو چا اولاد شته یا اولاد نشته، دا خبرې چې دي دا اوس د ده په ژوند کې د ده د هیبې سره هېڅ اړه نه لري. په دې باندې یوه زیاته حقداره بله کم حقداره نشي کېدلی. خو البته ښه خبره دا ده د مساوات، د برابري، د یو رقم شی ورکول دا ښه خبره ده، دا دې وکړي. او که چیرې بیا هم دی راولاړ سي، یوې کوروالا ته یو مکان په نامه باندې ورواړولی سي، شرم په دې کې مشکل نشته. لیکن ضروري دا دی چې تصرف به دې ته ورکوي، دا به په دې کې خپل تصرف کوي، ځکه که دی مړ سو دې تصرف په دې کې نه و کړی په دې مکان یا دوکان کې، بیا وارثان دعوا ورباندې کولی سي. نو در ده در مرګ له مخه باید چې دا په دې کې تصرف وکړي. البته که چیرې دا سړی مړ سو، در مرګ وروسته که چیرې دې سړي اولاد درلودی، د دې دواړو ښځو د ده په حصه کې 8مه حصه ده. د ټوله مال جایداد دي، پیسې دي، نغدي دي، مکانونه دي، د ټوله مال 8مه حصه یې د دې 2 ښځو ده. دا 8مه حصه به بیا په 2 حصو تقسیم کېږي، یوه حصه به یوې ښځې ته ورکول کېږي، بله به بلې ښځې ته. خو لیکن بالکل یو څوک د خپلو وارثانو سره چې ستا در مرګ وروسته هغه ستا وارث ګرځي، محروم پرېښول د غیر شریکې طریقه ده، داسې باید چې نه اوسي. سراجي 8مه صفحه کې دا مسله راخیستې ده. رد محتار، در مختار سره د رد محتار 6م جلد 444 کې دا مسله راخیستې ده. او دغه رقم بیا رد محتار دی 4م جلد 444 کې بیا دا مسله دویم راخیستې ده. بله مسله ده، دا یو مسله ده د افغانستان سره چا پوښتنه کړې ده چې زموږ د قوم مشرانو پر دې اتفاق کړی دی چې د آینده دپاره به زموږ د نجونو مهر 3 لکه افغانۍ وي. در 3 لکه افغانۍ زیاتې به مهر څوک نه ایږدي. که چا کښې شوي پر هغه باندې مالي جرمانه ایښې ده، هغه سړی به بیا موږ جرمانه کوو. نو سوال دا رقم سوال شوی دی چې قومي مشران کولی سي چې مهر مقرر کړي. دا یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه دا ده چې دا جرمانه اخیستل دا بیا روا ده، جایز ده که نه ده روا؟ د دې سوال جواب دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې مهر 10 دراهم ایښي دي. څو؟ 10 دراهمه. 10 دراهمه د سپینو زرو دا د اسلام له طرفه دا د ښځې مهر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیګانو مختلف مهرونه ورکړي دي، ډېر یې ورکړي دي. مقصد د خبرې دا دی حد اقل د